اعتراض کوونکي چې شمېر یې سلګونه تنو ته رسیږي د محدودیتونو ورځو کې د مرستو بهیر چټکېدو غوښتنه کوي. دغه لاریون هغه مهال په تاوتریخوالي واوښت چې ویل کېږي له منځه یې نامسؤله وسلوالو پر پلیسو ډزې وکړې. ما به بالی برسون که یا حق ما رو میخواهیم، از حق ما دفاع میکنیم. میهن ما رو زد آب خراب کرد. برادر ما کتار نیه ما همه فرزندای ما از شهید بمونه به علاقت هیچی میگه ولی خودش. پیښه کې د یو خبریال په ګډون 4 ملکیان او 2 پولیس وژل شوي، 10 پولیس او 10 ملکي خلک ټپیان شوي دي. به تعداد 25 نفر کشته و زخمی به شفاخانه تحویل شده که از جمله 5 نفر شهید بوده. د دې ولایت اوسیدونکي او مدني فعالان د پولیسو له لوري پر ملکي خلکو ډزې غندي او د پیښې د څېړلو غوښتنه کوي. که مردم غور به خاطر مشکلات و فقر و بیچارگی در جاده‌ها ریختن، به خاطر نمی نان خشکی که از حکومت میخواد که برای مردم توزیع کنه، بیا قسمی توزیع کنه، نخواهد مردم از دست بدیم. امروز در شهر فیروزکوه تعدادی از مردم مظاهره کنندگان به قتل رسیدن، بیرحمانه این مردم را به قتل رسیدن. چرا حکومت غم این ملت و مردم را نمیخوره؟ کورنۍ چارو وزارت هم پر دغه پیښه خواشیني ښودلې او ټینګار یې کړی چې د پیښې د هررخیزې څېړلو لپاره به پلاوی وګماري. 2 تن پلیس شهید و 10 تن دیگه مجروح شدن و در این حال در جریان رویداد به تعداد از شهروندان ولایت غور هم آسیب رسید که تعدادشان شهید و مجروح شدن به شمول یک خبرنگار. وزارت امور داخله هیئت را از مرکز به منظور بررسی همه جانبه قضیه به ولایت غور کې له تېرو څو ورځو راهیسې ښار کې د خلکو پر تګ راتګ محدودیتونه وضع شوي دي. هلته خلک ټینګار کوي که چیرې مرستې ورسره ونه سي نو اړ دي چې محدودیتونه مات او د کار لپاره ښار ته راووځي. شرف الدین کاکړ، شمشاد رادیو تلویزیون، غور.